که چېرته موږ د اکسل په یوه جدول کې یو فرمول کاروو د فرمول په کارولو سره په دې کلم کې تر فا پورې صفرونه راځي چې دا صفرونه غیر ضروري دي باید دا صفرونه را نشي خو دا صفرونه د دې په خاطر راځي چې په دې باندې فرموله اپلای ده خو موږ دا څنګه داسې کولی شو چې فرموله هم اپلای وي او د صفرونه هم را نشي فرض مثال دلته کیبورډ دی زه وایم چې کیبورډ په 200 افغانۍ او 3 دانې چې انټر کو الته کې ماته راغلو 600 افغانۍ یعنی فرموله شته خو د صفرونه تر فا پورې شته نو د دې صفرو د ختمولو لپاره په لومړي سیل کلیک کو دلته ورته د اف فنکشن یا فرموله اضافه کو دلته زه ورته لیکم چې اف که چېرته تو شروع د تعداد خانه یا جی 15 خانه که چېرته دا برابره نه وه یا مساوي نه وه نو تاسو څه وکئ عمل اجرا کئ عمل اجرا کئ د جی 9 خانه یا د جی 15 خانه د جی د اچ 15 یعنی د نرخ نه د تعداد له خانې سره چه کئ ظرف کئ هغې نه وروسته دلته کما ولګوئ ظرف کئ که چېرته دا کې کوم څه نه وکړي نو بیا کوم عمل ما ترسره کوئ دا خالي پرېږدئ کاما او ډبل کوټیشن دا ډبل کوټیشن د خالي دی پوره استعمالیږي چې داسې تشه یا خالي خانه پرېږدي صحیح ده کوس بان انټر اوس مو چې انټر کړل او دا فرموله مو اپلای کړه تر فا پورې ټول صفرونه ختم شو خو ما فرموله کار کوي اوس راځم فرض مثال دلته ورته لیکم چې ماوس په 20 افغانۍ 50 دانې انټر 1000 روپۍ یا 1000 افغانۍ نو هغه فرموله هم اپلای ده او صفرونه هم نشته له توجه څخه مننه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او له نورو سره شیر کړئ